د صحیح عقیده د سلفي عقیده د قرآن او د سنت عقیده د عالم نه علم والی د صحیح عالم دی چې د امام خبره منو په دلیل به منو که د مولای منو که د مقتدی منو دا به نه کوو چې الا بلا او برګردنی مولا او چیرته دنیا کې مبتړه لنګه شوې ده د هرې ګټې د لاندې یو مفتي صاحب پروت دی وای کوم عالم کې چې و صفتونه رال نو دا نیک عالم دی تاسې دنه فایده والی دته کینئ د دنه علم یاد کوئ یو دا دی چې سلامت العقیده عالم دی او عقیده صحیح ده الحمدلله د صحیح عقیده د سلفي عقیده د قرآن او د سنت عقیده د عالم نه علم والی د صحیح عالم دی دویم هغه وایي هغه سړي نه علم والی چې په هغې کې سلامت الصدر للاخوان والدعاء لما مضى من سلف الامه چې هغې ملګرو ته اړه کې بغض نه ساتي زړه کې ملګرو ته څه نه کوي بغض نه ساتي حسد نه ساتي او مخکینی دیندار خلک هغې له دعاګانې کوي الله دې دا صفت من کې راولي راځئ چې زړونه پاک وو الحمدلله په ښې عقیدې م زړونه پاک دي راځئ چې شیطان له یو لته بله ورکو او وویو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله که زما چاته زړه کې بغض دی دنیایي امور دی الله بس ما ویسته داسې به کوو نو که نه به کوو د چا ورته اراده د الله سوچت کوي اراده شته خو چې الله عملی میدان کې به راولي حسن ته یو سړی راغی حسن بصري ته وایي زه تاسه مقابله کوم هغه څه شي کې مقابله کې که دنیا کې مقابله کې خو بې مقابلې دې وګټله او که دین کې مقابله کې نو دا کس او دا میدان اوس به یې ښکاره کړو خبره نو موږ څه کوم دنیا کې څوک ورانو نو موږ به تاسې وګټله او موږ وبیلله صحیح ده که نه او که دین کې نو دین به حساب دی یو بل څه کوو ورور څه به م حساب کوو استاد څه به م کوو شاګرد څه به م کوو پلار څه به م کوو کل احد یوخذ ویترک من قوله الا صاحب هذا القبر یو د محمد رسول الله خبره به بحساب الو دا ښه عالم دی دیوبندی دی نو دی خدا مانا نه چې صاحب الوحی دی دا ښه عالم دی بغدادی دی نو دی خدا مانا نه چې دا صاحب الوحی دی دا ښه عالم دی افغانی دی پاکستانی دی بل دی او ډېر کتابونه یې لیکلي دي او ډېر ښایسته حلیه او حلیه هم برابره کړې ده نه وروره موږ به څه حساب کوو دنیا کې ستا او دین کې به څه حساب کوو او الحمدلله دا منهج د اهل حدیثو دی چې که د امام خبره منو په دلیل به منو که د مولای منو که د مقتدی منو دا به نه کوو چې الا بلا او برګردنی مولا بس چې مولوي صاحب څه وایي موږ په هغه اذان باندې اذان دی نه او دریم عالم کې به صفت دی علما وایي چې هغه عالم خبره به مني چې هغه به شدید الاتباع د محمد رسول الله او د کتاب د الله به او بل صفت وایي هغه عالم کې ښه عالم دی من کان له بصیرة بالکتاب والسنه چې هغه په قرآن او حدیث پوهیږي هدایت چې موږ ته ښیي نو هغه به هغه عالم ښیي چې هغه د هدایت په کتاب پوهیږي او ورسره علما وایي بل صفت به د عالم دی چې هغه به حسدګر نه وي ضدي به نه وي دا د یهودو مولین الله چې د دوی بدي بیان کړې ده نو کله الله وایي حسدا کله وایي بغیا سړیه ضد نیولي نور څه قصه خو یې نه وه خرابه شوې ابن منذر یو روایت راوړی دی مدینه کې یو دوه کسان را روانو دا یو مولوي صاحب او دا بل امیر صاحب حارث ابن علقمه او بل کرز ابن علقمه دا حارث دا چې و دا مولوي صاحب د نجران وفد کې راغلی و دا دواړه ورونه را روان دي لاسونه یو بل له ورکړي دي داسې د الله نبي ولیده محمد رسول الله نو دا مولوي صاحب یې وایي تعس الابعد دا بېخیره سړی دی الله تباه کي یا بې دینه نه عزت دین د دوی دا زړه دغه یې دا ډکي د حسد نه کله موږ دې ملګرو ته ویو و یاره ډېر شور شار یې وکړ نو چې سړي څه دلیل هم نه یو شور هم نه نو بیا څه دي کې پرې چې وکړي زړونو بړا وباسي د الله نبي وایي د چا چې د باندې قرض و خبرې ته وکړې پرې چې دړه بړا وباسي یو سر ټیمان باندې او که ته له خوله بنده کې ټک به وچوي ابن قیم صاحب وایي د اهل بدعو څه دي خو چې دا شور او شرغپ او دا قیسې ونه کړي نو کله دی به دا وایي یاره فتوی یې وکړه نو ودې کې که نه دا خو زموږ 14مه صدۍ ده او چېرته دنیا کې مبتړه لنګه شوې ده د هرې ګټې د لاندې یو مفتي صاحب پروت دی یو مفتي او یو مفتي خو هغه چې د قرآن او سنت نه فتوی ورکوي
او دا چې لیکلي زما د شامي نه به نه وځې، زما د عقودو رسم المفتي نه به نه وځې، او زما د باباجي او د فرمایلې او د تاویلې او ماویلې نه به نه وځې. مفتي نه دی، مفتي صاحب دی. وای دی فتوی دی ورکوي، د چا فتوا باندې نه سړی کافر کیږي او نه مؤمن کیږي چې فتوا بې دلیله. دا ګوره ملا دی او نبی علیه السلام ته وایي الله دې تباه کا. هسې ظالم دی، زړه نه تنګ دی. زه کله وایم دا امین چې د دې عقیده صحیح ده، به الله صحیح سبیل څه وبخي. تاسې په الله یقین وکئ، د امینو څه یو فکر شته. دا امي ورته وایي لا بلن تتعست، مور دې مړه شه، تا دې الله تباه کړي، ده تا ته څه ویلي دي؟ نو دا مولوي صاحب ورته وایي دا پېژنې؟ وای نه، وای دا هغه سړی دی چې تورات او انجیل کې دي چې ینشأ بمکة والمقام بمصر، دا مکه کې به پیدا کیږي او نبی الامیین به یو په مدینه کې به وي، هغه محمد رسول الله دی. نو دا ورور یې ورته وایي دغه دی، دا رښتیا حق پیغمبر دی. نو ته خود حق دی، د الله بنده، تورات کې انجیل کې ذکر دی. نو ته وایي مولوي صاحب وما یمنعک ان تؤمن به، ولې په ایمان نه راوړې؟ ایمان په ولې نه راوړې؟ نو مولا صاحب جواب کوي، ناشنا جواب یې کړی دی. وایي ما یصنع بنا هؤلاء القوم، من به د خلکو ته څه ویو؟ ولی هم اکرمونا وشرفونا وعظمونا، دی موږ له مالونه عزتونه هر څه راکړي دي. او ورور یې راغی ایمان یې راوړ، کرز رضی الله عنه، هغه مولوي صاحب یې کفر کې مړ شو.